زړونه سپین کړي لکه ستوري لنه پراته ژوندون ژغوري لنه پراته ژوندون ژغوري یو څلور دانې وو زه خو وختي نه تا ګورم دغه سره غاړه کې ناسته یم نو دا بیا څه شي نشته که نه اوسه پورې د 100 روپۍ کړي یو روپۍ هم نه ده کړې ډوډۍ شته نه کتر شته نه پیسې شته نه خدای یې شته میګا هم نه پیشنمیه ډوډۍ شته نن د ماښامي شته ورځ برای خدای موږ هم مسلمانان یو تاسو د خدای خلکو چې د غریب لاسنیوی کوي او د غریبو سره کومک کوي تاسو باندې الله نور هم درکړي بچي مورې دا د موږ باندې حق دی دا د موږ باندې حق دی تشویش مه کوه مه ژاړه مورې ته زموږ مور ګرځو تا غوندې داسې مورګانې پیدا کوو هېڅ غم مه کوه مه ژاړه خدای د خوشحال لره بچي ډېر وخت نه خو بس افغانستان د مشکلاتونه شته مورې ما څه به دسته مې اوس مې ما د خدای وچا ته کلار پرته هم په سړک باندې ما خدای که موټر هغه خو به مې وځي بس په خلاص بچي مې ته په در پاتې شي وړي قدم د حق پر لوري زړونه سپین کړي لکه ولا غریبي ده وروره هېڅ شی هم نشته دی څو فامیل هسته کور کې 2 کسه 2 کسه نو ته چې ټوله ورځ زه تا ګورم دلته ناسته یې نو دا خو ولا وروره کله چې شی او کله نه پاڼه کړي زرینا لبدایو راحي سارسي وړي قدم د حق پر لوري وړي وروره ښه نه ده وروره بیخي ښه نه ده غریبه یم ډېره مجبوره یم بیچاره یم وس مې نشته دی د څوک چې کار وکړي غریبي راته وکړي ورونه او روجې میاشته ولاکه د قطخ پیسې لرم یا د یو بوجي وړو پیسې لرم د چارک پیسو پیسې را سره نشته ډېره مجبوره یم غریبه یم څو فامیل هسته کور کې 2 فامیله دي کور هم په کرا دی کرا دی د کرا وس هم په خدای که لرم ډېره غریبه یم د کرا وس هم نشته ده وروره چې کرا ورکو من تا ته یو کارت درکوم مورې ښه نو بیا انشاءالله چې زمونږ همکاران به تا ته مغه ځای وښیي هلته راشي انشاءالله کومک بس الله دې تاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي تاسو ته د خدای عمر درکړي تاسو سره د پروردګار ډېر ډېر ښه مورې وکړي دا د موږ باندې حق دی الله دې تاسو ته عمر درکړي تاسو سره د خدای ښه وکړي دا زموږ وروره د خیریه بنسټ کارت دی ښه انشاءالله هملته بیا راشه ښه الله دې تاسو سره ډېر ډېر ښه وکړي الله دې تاسو ته ډېر هر څه درکړي چې موږ سره ښه کوي موږ بېوسنو سره تاسو سره دې الله ښه وکړي تاسو سره دې الله ښه وکړي خیر اوسي الله دې عمر باندې درکړي احسان نه دی خیر دې الله دې تاسو ته عمر باندې درکړي داسې مورګانې پیدا کوو چې مستحق یې او هغې سره کومک الله دې تاسو سره ښه دا وکړي وخت الله نه دې دا تاسو سره ښه وکړي الله دې زه کونډه یم زندګي مې خراب ده هر ورځ په ډوډۍ پسې ګرځم یو مور مې د سینه خرابه ده کور کې پراته ده مور دې ده مریضه ده مریضه ده سینه خرابه ده سینې خرابه ده یو 10 روپۍ ګرځم په یو چې خلک پیسې هم نه درکوي دوا اخلم او زما ورور کې د یو مزفال غوندې ده که نه دا تاریزه دار چې نوام مزدوری میشه گایم نان میارم اونم میدم نه هم دکمه پای میدم شاید ما خودم نمیشکم میخورم مادر جانت مریض است مریض ده خان افتیدس دوا موا چطور میکنی دوا ما پیسه پیدا میکنم نه کام پیدا میکنم دوایش میکنم کام میکنم ما هیچ کی دیگه اجیار پشش بگرد پشه کی بگرد پشه دیگه بگرد پای مرسای کو پلس دیگه میگردم چه شده خانه ایمان نان نیست او نیست دیگه شو که میرم گوش نمیتخوام کامل ها دیره او میخورم بعد پس شو کلاچه میخورم میتخوام میشه سینه اش خداوند چند سال میشه خراب خداوند جورش کنه خداوند برش عاجله شفا بده مادر جان ما ان شاء الله شما خدا حقت است زندگی ما که میگردیم غریبا را پیدا میکنیم شما تو نفر پیدا کنه گفت خدای تو نفر پیدا کنه ما کمک کنه خدا عمر بدش خدا تو عمر بده بسیار عمر بده خدا تو بده زندگی مرگ خوب میکنه خدا تو کارت خیریه بنسټ ما از فامیلی ان شاء الله ما بر شما میتیم همکارای ما به شما جایم نشان میتن ان شاء الله دا موجب بیاین ما ان شاء الله که کتید کمک میکنیم خارجان هیچ تشویش نکو ان شاء الله که مسلمانه هستن بعدا هم به شما ان شاء الله که کمک خواهد کردن هر چی که باشه ان شاء الله که مادر جان ما و شما که مریض است ما از دوستای خود تقاضا میکنیم که دوستا بیاین به این خوار دست بتیم که همو مادر جان که د خانهش مریض است به او هم ان شاء الله که بریم ما د خانهش و به او دوا کنیم ان شاء الله زنده باشی خدا عمر بده ای حق تس ما خواهر ای حق تس یک دانه خواهر دیگه مدی خاله ملکا این تو غریب شویش چی کار نمیکنه متفید دخانه اشتارو تا خودش هم میگرده خودش هم تمام رو میگرده نمی تو پشتی نان پشتی کشه دیگه شده دست من ده 4 5 تا 6 تا افطاری زیش ان شاء الله که به هم کمک خواهد کردیم لا خاله ملکا اینجا خانه ایشون این کارت ما
فهمیدی خدا زنده بیا بده بگیر. تو نفر پیدا نمیشه تو کریار میکنی تو نفر پیدا نمیشه که ما کمک خدا تو زنده انشالله ما هستیم عمر برادر بده تاس زنده انشالله باشی که ما خدا هستیم. یک دعا ما خواهد برادر کنیم هستیم نماز نفر به خواهد هیچ کنیم دعا تشویش خواهد نکو خوار ما انشالله که هستیم جان زه خو مجبور یم د مجبورۍ نه دلته کښېنم دا ماشومانان چې ګوري دا ګرمۍ کې راولو سو فامیل هستی کور کې خوري 12 کسانې وروره. 12 کسان هستی. جان. زه خپله مریض یم دا ترخی مې کانې شته وروره مجبوره نه راځم دلته کښېنه څوک چې موږ ته کومک کوي خدای کومک وکړي وروره بس الله څوک چې دې مجبوره نه وي دلته دا ګرمۍ کې دا ماشومانان وګوره دلته ټوله ورځ کښېني خدای قسم چې شپه ماشومان تاسو ګورئ دوستانو دا واړه واړه دا خدای قسم خوږه. چې د شپه ډوډۍ نشته وروره ډېره مجبوره یو مجبوري نه دلته راځو زه الله رب العالمین شته خوري ته هېڅ غم مه کوه موږ تا ته یو کارت درکوو بیا همغه کارت باندې ته راشه او انشاءالله چې زموږ د خیریه بنسټ نه چې کوم کومک کي هغه به بیا تا سره وشي صحیح ده دا زموږ کارت دی او چې تا نه ورک نه شي پاخه وروره ضرورت لرو داسې نه وایو چې موږ ته یې راولېږئ دوستانو کوشش وکړئ چې خپل قریه کې خپل علاقه کې خپل ځای کې خپل ولایت کې خپل ولسوالۍ کې چې تاسو ویني یو مسکین دی یو یتیم دی یو فقیر دی یو بابا دی چې هغه ډېر مجبوره دی او مستحق دی چې هغه سره کومک وشي نو مبارکه میاشت د دوستانو راځئ دا لاسونه سره یو کړو او دغه افغانستان چې زموږ او ستاسو وطن دی دا ډېر ښکلی وطن دی ډېر ښایسته وطن دی دوستانو الحمدلله چې اوس پکې ډېر ښکلی امنیت هم دی نو کوشش وکړو چې د دغه خلکو لاسنیوی وکړو او دا د دغسې مشکلاتو نه موږ راووځو مورې فی الحال خو موږ دغه زموږ د وسې کومک چې د بنسټ نه کم شوی دغه و نو آینده کې ته دغه خلکو نه څه هیله لرې ټول السلام علیکم او بیا ټول احترام لرم چې خدای دې ورسره ښه وکړي دې بر ملکونو کې چې دي د غریبانو سره چې لاس نیوی کوي او د دو د ماښامۍ او د پیشنمې په یو ښه کې تېر شي دوله به الله نور عمر کړي او د نور دین الله وکړي چې موږ سره بیا هم کومک وکړي او تاسو هم دې خدای ښه وکړي چې د غریبو لاس نیوی مو وکړو د غریبو له زړه نه خبر شوئ مورې دا د موږ باندې حق دی دوستانو راځئ د دغه مور لاسنیوی وکړئ دا هم ډېره ناچاره ده یقین په خدای وکړئ چې موږ څومره یتیمانان را په غاړه دي هېڅ هم نشته دی په کور کې چې خبره بچي دي نوسي دي انګیندې دي څه نشته چې څه شی وخوري ماښام هارین پاتې وي پیشنمې هارین پاتې وي چې خدای له سوال کوو چې یا خدای پاکه خو خدای دا چا چې دا کومک کړی خدای ورسره ښه وکړي پروردګار دون په خیر ورسره ښه وکړي خدای نور هم ورکړي چې موږ له بیا هم راوړي او تاسو هم دې الله ښه وکړي تاسو زموږ پوښتنه وکړه مننه مورې مننه دا د موږ باندې حق دی نو تاسو سره خوږ خدای بس مننه خیر اوسې خوشحاله اوسې دوستانو ډیره مننه تاسو نه او چې را سره وې دغلته نو دا موږ باندې حق دی دوستانو ځکه موږ وایو چې خدمت دی پر موږ حق دی وطندار ان شاء الله چې دا خدمت به سره کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته